ولباس التقوى ذلك خیر. الله فرمایي چې ګوره د تقوا لباس چې دا ډېر غوره دی. تقوا لباس څه ته وایي؟ هغه لباس چې هغه ډېر د حیا والا لباس وي. د تقوا والا لباس هغه لباس ته وایي چې په هغې کې ډېر حیا وي. نو الله فرمایي ذلک خیر. دغه د تقوا والا لباس چې دی بیا غوره دی. لباس خو الله پیدا کړی دی، خو ګوره ته ای انسانه، ای مؤمنه زنانه، ته به ګوره د تقوا والا لباس اغوندې. ته به دنیا رواجونو ته نه ګورې، ته به دنیا ډولونو ته نه ګورې چې اوس کم جامې رواج دي، څنګه واغوندمه، نیم لستوڼی کټ وي که نه وي. نه، ولباس التقوا، د تقوا لباس پسې به ګرځې چې کومو جامو کې تقوا ده، په کومو جامو کې حیا ده. د حیا لباس اغوستل الله فرمایي ذلک خیر، دا غوره ده د تقوا والا لباس پسې. تقوا والا لباس هغه ده چې ته بهر ګرځې، تا ته څوک د چا توجه نه اوړي. حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه جهنم والا ډلې به وي، خو لا ما لیدلې نه دي، وروستو زمانه کې به راځي. یو فرمایي نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات. هغه زنانه دي چې جامې به اغوستې وي، خو لیکن په حقیقت کې به جامې نه وي. هغه یا به نری وي یا به تنګې جامې وي د بدن پورې نښتې، لکه اوس دا موډ او فیشن راوتی دی، داسې جامې او داسې پرتوګونه داسې زنانه اغوندي چې بدن پورې نښتې وي. الله نبی علیه السلام فرمایي کاسیات، جامې به اغوستې وي خو په حقیقت کې به عاریات، بربنډې به وي. دا اصل کې جامه نه ده، دا اصل کې بربنډتوب ده، خو چون کې د معاشره او د وطن د خلکو نه د شرم د وجې نه دوی جامه اغوندي که نه. کوم خلک چې دغسې موډونو فیشنونو پسې ګرځي، هغوی خو زړه کې ارمان خو ډېر دی چې بیخي جامې وباسي، خو چون کې دلته ماحول داسې جوړ نه دی. نبی علیه السلام فرمایي کاسیات عاریات، جامې به یې اغوستې وي خو لیکن په حقیقت کې به بربنډ وي. ممیلات مائلات، دا به خلک ځان ته مایله کوي. نو اوس ته وګوره چې ته کوم قسم لباس اغوندې چې خلک تا ته متوجه کیږي، هغې نه ځان وساته. دا لباس التقوا دی. ممیلات، خلک ځان ته مایله کوي چې ته په کوڅه کې روانه بل ځای کې روانه او تا ته خلک متوجه کیږي. او نو دا څه شی دی؟ ممیلات. او مایلات معنا دا ده چې د ده په زړه کې مرض دی، دا هم خلکو ته میلان لري. رؤوسهن کاسنمة البخت المائله. نبی علیه السلام فرمایي چې دا سر دا کونسۍ به یې داسې غوټه کړی وي لکه د اوښ د قب په شان. لا يدخلن الجنة ولا یجدن ریحها، نه به جنت ته داخلیږي او نه به د جنت بوی ګوري. داسې زنانه چې هغه داسې لباس اغوندي او داسې کیفیت اختیاروي، داسې کونسۍ جوړوي، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده. نو الله فرمایي ولباس التقوا ذلک خیر. که ته مؤمنه یې او که ته د آخرت اراده لري، آخرت مني، او که ته د خپل پلارو، د خپل نیکه او د خپل قوم حیا ناموس ساتل غواړې، نو ته به د غربیانو په شانته لباس نه اغوندې. لباس التقوا پسې به ګرځې. کوم جامه چې هغه د تقوا جامه ده.